راځو شاباس نن یو فرمول وایي چې هغه څنګه کولی شو مثلا موږ سره کارګر دي سیده کار کوي خلک مثلا داسې خلک دي چې د هغوی سره هغوی ته موږ څه شی کړي دي غواړو چې فیصدي ورکو او د ځینو کار کم کړی دي د هغو څه فیصدي څه کو مثلا د دوی په سیلري کې څه فیصدي کمه کړو په ځینو ته ورزیاته کړو فیصدي د ځینو څه کمه کړو د ځینو څه زیاته کړو پرین چې ښه کار کړی وي ښه لاسته راوړنې ولري هغه ته فیصدي ورزیاته واو چې بیکورډ تلل دي یا شا تلل دي هغه به څه کوو ښه دې دپاره زه اکسل ته په اکسل کې دلته لیکو اول د زموږ سره مثلا آی ډي یا سریل نمبر نیم دی هغه ستاسو خپل کار دی ورکوئ چې دا شیان نه ورکوئ او بل موږ سره څه شی دی د هغه جاب دی او د هغه سټارټ ډیټ دی اس ولیکئ د سټارټ معنا لري صحیح ده ډیټ او بل موږ سره څه شی دی د هغه سیلري ده او بل څه شی دی ټوټل دی اوس راځه مثلا دا یو به ولیکي د هغه نه بعد دا یو کنټرول به ونیسي دا به داسې ډریګ کړي څه به کوي داسې ډریګ به کړي داسې صحیح ده او دلته راځه مثلا لیکم داسې نومان او خالد وسیم کریم زیا او وکیل بزا اوس ګورئ دلته زموږ سره چې دی مثلا جاب دی ښه وګورئ د دې فرض کړئ چې دا زموږ سره زه د هغه د ځان یو تاریخ ورته واچوم داسې د دې زموږ سره مثلا دغه تاریخ دی په دې تاریخ باندې کار شروع کړی دی ښه بل موږ سره څه شی دی د دې دلته زموږ سره سیلري ده مثلا د یو نفر 1200 سیلري ده د بل نفر مثلا 1000 سیلري ده د بل 2000 سیلري ده 4000 سیلري ده او 5000 سیلري ده 8000 9000 اووه ښه اوس راځو په دې کې غواړو چې څه شی وکړو هغه ډیزاین تاسو خپله ورکړئ داسې به دا راوړئ دې ځای ته به راوړئ او دلته خپله داسې دا سلام به داسې سره میډ سنټر سیل کوي دلته به راسي په مینیو ته آفرین دلته به ولیکئ چې how to increase decrease salary to workers اوس وګورئ رابسې دې ته به یو دې ځای یو کالر ته اپلای کړه دلته به داسې یو سنټر کې به راوړئ دې له به سایز زیات کړي داسې یو څه اوس ولاس باندې اوس موږ راځو دلته غواړو چې څنګه کولی شو چې مثلا سیلري چاته زیاته کړو چاته کمه کړو دلته به راسو دا به موږ سره میرجن سنټر سیل کړو ښه اوس راځو د دې دپاره موږ څه شي استعمالوو اف لاجیکل فنکشن استعمالوو څه استعمالوو اف لاجیکل فنکشن به دې دپاره استعمال کړو داسې به یو څه بولډ کړو اف لاجیکل به څنګه استعمالوي دلته به ولیکئ مساوي اف کو شروع که چیرې دا جاب
مثلا ټیچر دی دې ته اضافه والی راوړئ کلینر دی هغه ته کموالی راوړئ فیصدي صحیح ده پوهېږئ باندې نو بیا به ولیکئ ایکول ټو کوټیشن د څه سره د ټیچر سره کوټیشن کاما سیلري به راواخله د سیلري صحیح ده ضرب کې صحیح ده په څو کې به ضرب کې 12% تقسیم 100% او جمع یې که څه ده سیلري ده او بیا کاما اف کو شروع که چیرې جاب ایکول ټو کوټیشن د چی سره سي مثلا د انجینر سره سي نو دین څه وکړه بیا د سیلري راواخه ضرب یې کړه دلته څو فیصده زیاتوالی راوړو مثلا دې ته راوړو 10% 10% دې ته زیاتوالی 10% تقسیم 100% جمع یې که څه ته سیلري ته داسې کاما اف کو شروع که چیرې جاب ایکول ټو سی د څه سره د ډرایور سره کوټیشن کاما نو سیلري راواخه ضرب یې که ماینس که صحیح ده ضرب او ماینس چې دواړه ولګوې مطلب دا دی چې منفي که ده تفریق صحیح ده منفي که 2% مثلا ډرایور سیلري څو ده تاسو وګورئ 2000 ده نو زه ورته هم 10% دې کموالی راوړه صحیح ده 10% تقسیم 100% جمع که څه ته سیلري ته پوه شولاست باندې کاما اف کو شروع جاب equal to quotation مثلا بل څوک دی فارمر quotation کاما سیلری ضرب کا دې ته څو فیصد زیاتوالی راوړو مثلا 8% تقسیم 100% جمع یې څه ده که سیلري ته یوازې غواړم چې دغو نفر ته زیاتوالی راوړم او نور ته زیاتوالی نه راوړم هغه دې په خپل حال کې راسي نو بیا به څه شي وکړي اوس راځو یو ځل قوس بندوو چې کوو هر څو قوسونه چې مو بند کړي وي هغونده بیا شروع کړي وي هغونده بندوو صحیح ده 1 2 3 4 انټر دې ته موږ زیاتوالی راویستلی وو مثلا د دې 1200 سیلري ده نو څو فیصده موږ دته زیاتوالی راویستی وو 12% چې زیاتوالی راوړي څو کېږي 1440 کېږي آفرین اوس به راسل ته ډبل کلیک کو داسې ګورئ د انجینر د څو سیلري وه 10,000 وه 10% مو دته زیاتوالی راوړي 10% مو زیاتوالی راوړي څو سوله 11,000 سوله او ټول انجینران او بیا راځم دلته ورته وایم چې ډرایور ته مو څو زیاتوالی راویستی 10% زیاتوالی راویستی 10% مو 10% مو ډرایور کم دی ډرایور 10% مو کموالی دی کې راویستلی دی 10% مو کموالی راویستی نو د ده د 2000 سیلري وه څو سوله 1800 سوله او بل د فرق هم یو فارمر ته مو زیاتوالی راویستی څو مو زیاتوالی ورته راویستی فارمر ته نو هغه ته موږ څه اوس څه ورکړو باید مخکې مو په یوه میاشت کې مو دا سیلري ورکړو اوس په دې میاشت کې څو سیلري ورکړو او دا فالز ولې راغلی دی فالز دا مالته په فرمول کې نه دی ورداخل کړی نو که غواړو چې دا فالز رانیسي نو څه به وکړو پر دې فرمول به ډبل کلیک وو او دلته به د دې قوسو مخ ته کاما به ووسئ کاما نو که دا کار ونیسي نو بیا څه وکړه همدغه سیلري راته راکړه یعنې د هر یو خپل سیلري راکړه صحیح ده کم نفر چې ما دلته ایډ کړي هغه ته زیاتوالی کموالی راغلی دی هغه ته دې راسي او هغه نور چې نه دي هغه دې خپله سیلري راووځي اوکې ډبل کلیک وکړئ دلته اوس مثلا موږ کوکر ته زیاتوالی کموالی راویستلی وو څو سیلري ده
هغه خپل هغه سیلري راغله نو هر یو ته تاسو داسې څه کولی شئ سیلري راوستلی شئ زیاتوالی او کموالی په دې شکل کې تاسو راوړی شئ مشکل شته شاباس ښه دا خو یو فرمول سو راځو بل فرمول ته راځو چې هغه څه شی دی د شاګردانو مثلا موږ امتحان د شاګردانو څخه اخیستی دي چې څنګه د هغه نمرې هغه مثلا تاسو په یو مکتب کې کار کوئ شاګردان دي ستاسو سره د هغه دا نمرې څنګه تاسو مثلا د هغه فیصدي څنګه راوباسئ څنګه وګورئ چې دا اول نمره او دوم نمره او دریم نمره دی نه سوس آفرین دا څنګه تاسو پیدا کولی شئ د هغه دپاره اول راځو موږ لیکو چې مثلا جی وی ایس student examination result صحیح ده دې لپاره د دې ځای به استاد ورته زیات کو او هغه نه بعد راځو دلته به دا ساحه انتخاب کو ګورئ دلته زموږ سره څه دی سریال دی او دلته موږ سره چې سریال نمبر باندې ورته ورکوم او نیم او لیول صحیح ده اوس مثلا دا زموږ سره چې دی لیول دی او دلته کویز 1 خو پوهېږئ آفرین یو امتحان دوه او درې او داسې اوس راځم دلته سریال نمبر ورته داخلوم کنټرول به ونیسئ دا به داسې ټریک کوي او هغه نه بعد راځو دلته نومان لیکو مثلا هماغه نومان به راواخلو دلته به تکرار کو بس اوکې کاپي دلته زموږ سره کم لیول دی مثلا لیول 1 دی لیول 2 دی لیول 3 دی لیول 4 دی لیول 5 دی کم لیول دی ستاسو سره مثلا زه ورته وایم چې لیول څوم دی 5 یا لیول 4 دی دا به څه کې دغه شاګردان چې زموږ سره په کم ځای کې اډمیشن کړی دی مثلا لیول 4 کنټرول ډي به کې داسې دا د لیول 4 شاګردان دي صحیح ده داسې نه کې ډیزاین ورته ورکوئ چې بیا صحیح معلوم شي او اوس راځم دلته مثلا شاګردان دي په اول امتحان کې 2 نمرې وړي دوم کې 2 نه په دریم کې 2 نه څلورم کې دومره داسې به ورته ورکړي ښه نو دلته به څوم کو ده 5 صحیح ده داسې به نمرې ورته ورکړو اوس راځو دلته څه کوو کوم یو سل نه بلکې یوه را مکمله پاته ده ښه اوس بل د راز څه شي به ولیکو په دې ځای کې به ولیکو چې ابټین او دلته به راسو وبه لیکو چې نن به زه تاسو ته په دې فرمول باندې کار وکړم بله ورځ بیا چې درته راوباسم فیل او پاس به راوباسم درته صحیح ده فیل ناکام ابټین مکمل چې دوی وړي دي دلته به ولیکئ مساوي ACUM کو شروع داسې به دا هر یوه کامه به اوس د کامه واست هر یو داسې انتخاب کړئ
د ام مخ ته کامه نه ده او دا به چیش کې انټر وکړي ما ته د دوی ټوټل څو سلې د دوی ټوټل نمرې څو دي په څو دا کوېسچن کې څو کیوز کې دا وړي دي اوکې اوس موږ راځو دا ټول داسې ډرې کوو صحیح ده یا ډرې کوو یا نه ډرې کوو داسې دا یو نمرې به تاسو ته معلوم شي اوس موږ غواړو چې په دې کې څه شی وکړو په دې کې معلوم کړو چې کوم یو د دې فیصدي څنګه راوباسو څه شی راوباسو فیصدي څنګه راوباسو دلته دا خو زموږ اپټین دي او دلته به څه شی راوباسو مثلا وبلیکو چې ایوریج صحیح ده دې ځای کې به ولیکئ چې مساوي SUM قوس داسې به دا یو نمرې انتخاب کړئ او انټر به کړئ بیا موږ ته هغه رزلټ راکړئ نه د هغه رزلټ ډبل کلیک به وکړئ دلته ورته ولیکئ چې ضرب یې کړه سل کې او تقسیم یې څو کړه مثلا په 200 باندې تقسیم وو انټر به کړو نو دا د دې څه شو فیصدي ولا شاباس اوس که تاسو دا چیش کوئ که تاسو دا ټول سل نمرې یو نفر ته ورکړئ نو هلته به څو راځي په دې ځای کې 200 ول راځي او سل نو بیا چې د دې ځای تاسو راوباسئ سل په کار دی راځي او سل باید راسي صحیح ده دلته موږ راځو ورته لیکو مثلا دې نفر په دې امتحان دغه او سوري دلته هم سل ویوړي دې کم سل وی دې کم ګوره دلته و اپټین کې څو راغلي 200 او ایوریج څو دی فیصدي څو ده صحیح ده بس په دې خو ان شاء الله پوس ولاست بل ورځ بیا بل قسم فرمول زه تاسو ته وایم چې بل څه قسم بل فرمول وای کنه وای